زور د هغه کړیو سره روان دی. مثال کې مثلا NRP کې یا څه دا یو دروغ ښکارا دي چې ظلم او زور زیاتای ورسره کوي. بعضې د که وګورو د طالبانو مشران وړکیو ته ورغلل ایران ته چې زویه یا بچیه راشه خپله زندګي او خپل تحصیل او تعلیم ته ادامه ورکړه. د دغو شیانو نه تېر شه چې خلک د استعمال کا. ته تر اوسه کشر یې، زه 40 کاله په دو لوبه کې خو خبر هم له عقدې څخه بنا وه او په عقده ختمه وله. او که وګورو طالبان سمیع صاحب په ډېر بښنې سره زه ښه زیات معطل وم او وخت مې خپل نیولی دی، خپل وخت مې سقایت کړی دی چې خلک وغږېدل په هغه اندازه باید زه هم خبرې وکړم. ما خپل تحلیل پرېښی دی، پرېمه شو خپله تحلیل مې پرېښود. دلې مې یو څو نکتې سره نوټ کړې چې په هغو باندې فقط لږ راوڅرخم. رابشو طالبان څوک دي؟ شیخ صاحب هیبت الله دی، د یوه کندهاري زوی دی او کندهاری دی، رئیس الوزرا دی د کندهار ولایت او همدارنګه په سترګو یې ونیو بالواقعه. که دا خبر وکړو چې ارګ ته پاکستانیان راغلي دي، زه وایم د دغه اکاډمیک بحث نوم پرې ایښودل او دغه بحث پرې سطحي کول نه ارزي چې په ارګ کې څوک دي. ته د ترهګرو په اړه باندې د پاکستان هیڅ دلیل نشي کېدلی. دا خبر چې پاکستان په دې بهانه باندې چې دلته ترهګر و موږ بمبار کړل، دا د ملي منافعو په ضد باندې خبره ده. دا د خپل دین او وطن پر ضد باندې خبره ده. په هیڅ معنا باندې دا خبر د افغاني شیدې چې رودلې وي، زه وایم خپل وجدان ته به اجازت ور نه کړي چې د پاکستان حمله توجیه کا چې ممکن دلته TTP یا نورې تروریستي ډلې وي هغو حمله وکړه. دا په واقعه کې نړیوالو ته معلومه ده او ډوډۍ خوري چې پاکستان چې کله مابین ته راغلی دی، بیا د ظاهرشاه د حکومت نه وروسته د افغانستان د حکومتونو پښې وهلې دي او نه غواړي چې دلته یو نظام قوي رول ولوبوي او قوي پاتې شي. اوس دغه کوم خلک چې دي په افغانستان کې دي سیاسي دي، که وګورو په پاکستان د کرښې نه اخوا دوی مذهبي ریښې لري طالبان او همدارنګه که وګورو افغانان هم هلته ریښې لري. افغانستان د اوسني نظام نه، ځکه افغاني نظام اوس غېږ ډېره پراخه کړې ده، حلقې پرچمي هر حزب حالته او خپل طالب ته او ملت ته غېږ کړې خلاصه کړې ده چې تر څو ټول په لمنه کې راټول کا. د دې ځای نه پاکستان سترګې راځم خپل تحلیل ته چې سترګې سوځي نو دته څه کول پکار دی. هلته په داخل د پاکستان کې ډېر لوی مشکلات برپا شوي دي. که پام وکړو د هغو افکار په بله اړول هغه یو غټ کار غواړي چې په افغانستان حمله وکړي یا په افغانستان باندې بمبار وکړي. یو هغه هدف دی او بل دغه نظام چې دی افغانان چې دی اوس په پاکستان کې ډېر ریښې لري، که چپی طرف دی او که ښی طرف دی. د دې ځای نه سترګه سوځي او دغه افغانستان که په 200 کالو ټول د 200 کلونو کې وګورو دا په یوه جنګي کلا باندې بدل شوی دی، په داسې جنګي کلا باندې چې د هغې اساکر 100,000 دي. مثلا دغه 100,000 که چېرته د دغه کلا نه ووځي، که تاسو نظامي کتابونه وګورئ او هغه تاریخ وګورئ د پخوانیو خلکو چې نظامي تکتیکونه په څرنګه عملي کېدل، 100,000 اساکر به چې په کومه کلا کې وو هغې ته به حمله کوونکو اول کم اساکر را لېږل چې تر څو پورې د دغه کلا 100,000 راوباسي چې ویې وایي. ډېوه پتنګ صاحب هیله کوم 3 نکتې مې پاتې دي. نو لطفا که لږ زه راټولې کړم چې ډېر زیات خلک ته په تمه دي. سمه ده. دوی غواړي چې دغه جنگي کلا نه اساکر وروزي او جګړه پیل کا او دغه یوه داسې کلا ده چې څوک ورته دننه شوي وهل شوي دي. نو په ټول د 200 کلونو کې وتلي نه دي، خو یوه ښه جنگي کلا ده. که راشو دغه حمله مستقیما و همدارنګه مخکې په 200 کلونو په 10 کلونو کې کورو مستقیما مخته هم کیلومتره باندې د مو خاورې ته د سیم خاردار یې کش کړ، دروازې جوړ کې هغه هم
مستقیما حمله و که بمبار دی او که دیپلماتیک او دی غلام یوسف رو ریسپشن دی خراب دی ریسپشن دی غږ د سم نه راځي همده امین صاحب انټرنیټ د ستونزه لري خبرې د ډېرې دي خیر ده بیا تاسو ته راګرځو تاسو موږ سره اوسئ انټرنیټ د ستونزه لري ډیوه جان مهرباني وکړه د چا نوبت دی هغه ته وخت ورکړئ او یوسف